نړۍ په میلیونونو ډالر په افغانستان کې مصرف کړه. ولې؟ دلته بېلابېلې دورې پیل شوې، بېلابېل نظامونه راغله، خو یو نظام هم باثباته پاتې نه شو. دغه نظامونه ولې بدلېږي؟ د جماعتونو نه جهادي اړې جوړوي، ملتونه راپورته شول او بالاخره شورویان ووتل چې هماغه ته شوروي اتحاد ماتې وخوړه. یعنې روس راغی، روس دلته په میلیونونو پیسه مصرف کړه چې تر څو دغه افغانستان د خپل واک لاندې راولي. اخر په دې افغانستان کې داسې ول څه چې روسیې هم غوښتل راشي افغانستان ونیسي، د هغې نه مخکې انګلستان غوښتل، هغه راغی، زموږ ګڼ شمېر افغانان دې ته مجبور شي بالاخره د کډوالۍ سخت ژوند ته مخه کړي. هغه سخت ژوند چې هغه له لوږه تنده هر څه راځي پکې، دوی دا هر څه په ځان زغمي. د ده په خلاف باندې د خلق او پرچم کمونیستي ګوند راپاڅېږي او کودتا کوي. هماغه کودتا کې سردار محمد داود خان وژل کېږي او له منځه ځي. تر اوسه پورې ډېر نظامونه راغله په افغانستان کې، دا چې پایدار نه پاتې کېږي په دې خاطر چې د دوی دغه دولت، د دوی دغه کړنلاره ډېره ضعیفه وي. په ادارو کې فساد ډېر زیات وي، اداري فساد ډېر زیات وي. هر کال موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ ته حیرانه پاتې کېږو. په څه خاطر؟ په همدې خاطر چې موږ په خپله له ټکنالوژۍ هم لرې پاتې شو، له پرمختګ هم لرې پاتې شو. هغه وخت چې د انګریز او افغانانو ترمنځ تازه جګړه، دویمه جګړه پای ته رسېدلې وه، خلک سولې ته هیله من وو په دې وخت کې چې ځه شوروي اتحاد ماتې وخوړه، اوس نو واک خپله د افغانانو ترمنځ شو. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زلمی زه درته ښه راغلاست وایم. راځئ نن غږېږو په افغانستان کې د سیاسي نظامونو په بدلون باندې، چې ولې په افغانستان کې دغه سیاسي نظامونه ډېر زر بدلیږي او پایدار نه پاتې کېږي، باثباته نه پاتې کېږي. په همدې ترتیب دغه نظامونه چې بدل شول، افغانستان ته کوم زیان واړو، خلکو ته یې تاوان څه و، او هغه عوامل څه دي چې دغه نظامونه منظم نه پاتې کېږي او له منځه ځي. راځئ نننۍ موضوع کې په همدې باندې بحث کوو. ما په دې موضوع کې دغه بېلابېل معلومات څومره ما راټول کړي دي دا له معتبرو سرچینو دي. تاسو کولی شئ چې سرچینې په ډسکرپشن کې وګورئ. نو پیل کوو، مخکې له دې چې عواملو ته راشو، پیل کوو د افغانستان ځینې واکمنۍ په لنډ ډول سره پېژنو، پس له هغې به راشو بیا عواملو ته، ځکه دا چې موږ غواړو د سیاسي نظامونو د بدلېدو په عواملو باندې پوه شو، نو لومړی باید ځینې واکمنۍ وڅېړو. پیل کوو د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ نه. هغه وخت چې د انګریز او افغانانو ترمنځ تازه جګړه، دویمه جګړه پای ته رسېدلې وه، د هغې جګړې وروسته نو امیر شیر علي خان واک ته رسېږي. د امیر شیر علي خان واکمني له 1880 کال نه پیل کېږي تر 1901 کاله پورې دا د افغانستان امیر پاتې شوی دی. دا چې امیر عبدالرحمن خان، هغه ته د اوسپنیز امیر لقب هم ورکړل شوی دی. د بریتانیا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک رقابت په ترڅ کې عبدالرحمن د افغانستان مرکزي واکمن وټاکل شو. د داخلي مخالفتونو د ځپلو لپاره سخت دریځ ونیو، قومي مشران یې تابع کړل او یو مرکزي دولت یې رامنځته کړ. هماغه کله چې دی واک ته رسېږي، دی زر تر زره هغه خپل مخالفین قراروي او دا له منځه وړي. نو د ده واکمني تر 1901 کاله پورې وه. له ده وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان زوی امیر حبیب الله خان واک ته رسېږي. له 1901 کال نه راوخته تر 1919 کاله پورې د ده واکمني وي. دا چې هغه د نرم مزاجه سړی او عصري فکر درلوده، د خپلواکۍ لپاره یې ګام نه پورته کاوه. بالاخره د درباري دسیسو له امله د امیر حبیب الله خان واکمني ړنګېږي. ورپسې بیا د امیر حبیب الله خان زوی واک ته رسېږي، غازي امان الله خان. تاسو به له نوم سره اشنا سئ چې دا یو زړور انسان و، یو زړور واکمن و. ده وغوښتل چې افغانستان د ترقۍ لور ته بوځي او په همدې موخه د بېلابېل سفرونه پیل کړل.
او همدا غازي امان الله خان و چې په 1919 کال کې له انګریزانو ازادي هم واخیسته، افغانستان یو خپلواک هیواد کړ. نو ده چې کله سفرونه پیل کړه د هیواد د ترقۍ لپاره، د هیواد د آبادۍ لپاره، دلته څه کېږي پوهېږئ، دلته داخل په افغانستان کې د پردیو په لمسون باندې ځینې خلک د غازي امان الله خان په خلاف باندې راپورته کېږي. غازي امان الله خان که څه هم دی غواړي چې هیواد د پرمختګ په لوري بوځي او هیواد د سیالانو سیال کړي، خو دلته ځینې خلک راپاڅېږي چې ګواکې غازي امان الله خان دلته داخل په افغانستان کې خلک بېلارې کوي، فحاشي خپروي. په همدې حساب سره بیا خلک راپاڅېږي په غازي امان الله خان پسې. نو غازي امان الله خان بالاخره مجبوره کېږي چې په 1929 کال کې افغانستان پرېږدي او جلا وطنۍ ته اړ شي. نو په دې وخت کې به د غازي امان الله خان واکمني پای ته رسېږي. د غازي امان الله خان نه وروسته پوهېږئ بله واکمني د چا پیل کېږي، دا چې په افغانستان کې بیا مرکزي حکومت نه وي، نو حبیب الله کلکاني د ده حکومت پیل کېږي چې له 1929 کال نه راواخله تر 9 میاشتو پورې د دا واکمنۍ دوام کوي. د ده د واکمنۍ پر مهال سور او چپاو رامنځته کېږي، ځکه حبیب الله کلکاني خپله د بچې سقاو په نوم مشهور و چې دا په خپله د دوی یوه ډله وه د لوټمارۍ. له حبیب الله کلکاني وروسته د نادرشاه او د ظاهرشاه دوره پیل کېږي چې له 1929 کال نه راواخله تر 1983 کاله پورې. د نادرشاه په تلو سره محمد ظاهرشاه بیا واک ته رسېږي. د ظاهرشاه دوره اوږده وه، 40 کاله دوره وه، خو په دې 40 کاله دوره کې نسبي ثبات، تعلیمي او بنسټیز پرمختګونه وشول. د ظاهرشاه دوره ډېره اوږده دوره وه، 40 کاله د هغه دورې دوام وکړ. دلته نسبي ثبات، تعلیمي او بنسټیز پرمختګونه وشول، خو دلته ټولنیز اصلاحات رامنځته نه شول. په همدې کې قوم هم ناراضه و. قوم ناراضه و هماغه و چې محمد داود شاه واکمني بیا پیل کېږي، د سردار داود شاه واکمني پیل کېږي او د ظاهرشاه واکمني پای ته رسېږي. کله چې د سردار محمد داود شاه واکمني پیل کېږي، نو سردار محمد داود شاه څه کوي؟ یو خو د جمهوریت بنسټ ږدي چې دلته د جمهوري نظام لومړی ولسمشر سردار محمد داود خان دی. دا چې کله د جمهوریت بنسټ کېږدي، دا ولسمشر شي، نو د ده واکمني له 1903 کال نه راپیل تر 1928 کاله پورې وه. بیا د ده په خلاف باندې د خلق او پرچم کمونیستي ګوند راپاڅېږي او کودتا کوي. هماغه کودتا کې سردار محمد داود خان وژل کېږي او له منځه ځي. بیا له هغې وروسته یو کمونیستي نظام منځته راځي چې له 1928 کال نه پیل تر 1992 کاله پورې. د ثور انقلاب دا وخت د شوروي اتحاد لاس کې و، خو خلک بیدار وو، د جوماتونو نه جهادي اډې جوړوي، ملتونه راپورته شول او بالاخره شورویان ووتل چې هماغه ته شوروي اتحاد ماتې وخوړه. یعنې روس راغی، روس دلته په میلیونهاو پیسه مصرف کړه چې تر څو دغه افغانستان د خپل واک لاندې راولي. اخر په دې افغانستان کې داسې ول څه چې روسیې هم غوښتل راشي افغانستان ونیسي، د هغې نه مخکې انګلستان غوښتل، هغه راغی افغانستان یې د خپل واک لاندې راوستی و، خو بیا بالاخره انګلستان هم ماتې وخوړه، روسیې ماتې وخوړه. د روسیې له ماتې نه وروسته دلته د مجاهدینو دوره پیل شوه. د مجاهدینو دوره پیل شوه چې هغه له 1992 کال نه تر 1996 کاله پورې وه. مجاهدینو واک ته ورسېدل، خلک سولې ته هیله مند وو په دې وخت کې چې ځان شوروي اتحاد ماتې وخوړه، اوس نو واک خپله د افغانانو ترمنځ شو. خو دلته پوهېږئ، دلته خپلمنځي جګړې پیل شوې. خپلمنځي جګړې پیل شوې، واک هر چا غوښتل چې په خپله واک وکړي. موږ جهاد کړی دی، موږ غواړو چې واک وکړو. نو په همدې حساب سره خپلمنځي جګړې پیل کېږي چې په دې ترڅ کې کابل مکمل ویجاړ شو. کابل ویجاړ شو، له هغې وروسته بیا د بدیل په توګه، د مجاهدینو د بدیل په توګه د طالبانو دوره پیل کېږي. طالبانو دوره له 1996 کال نه راواخله تر 2001 کاله پورې دلته نو د طالبانو دوره شي. نو کله چې د طالبانو دوره پیل شي، طالبانو د سولې، نظم او امنیت ژمنه وکړي. په همدې مناسبت دوی واک ته ورسېږي، خو د سخت دریځه اسلامي قوانینو له کبله
دلته د افغانانو ازادي محدوده شي، یعنې هغه د ښځو وتل هغه به تاسې ځینې انځورونه وګورئ. او بل په همدې ترتیب د القاعده غړو ته پناه ورکول داخل په افغانستان کې. بالاخره نو بیا دې وخت کې څه کوي؟ د وخت کې امریکا راځي او د جنگ میدان ته دانګي. امریکا څه کوي؟ امریکا نو کرزی راولي، کرزی وخت ته رسېږي، هماغه چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته رسېږي. په 2001 کال کې بیا دلته نو د افغانستان بل ولسمشر حامد کرزی وخت ته رسېږي. د کرزي واکمني پیل کېږي. نو جمهوریت هم څه دوام کوي. له هغه وروسته د اشرف غني حکومت راځي چې بالاخره د اشرف غني د حکومت نه وروسته په 2021 کال کې دغه د جمهوریت نظام ړنګېږي او پر ځای د دویم ځل لپاره بیا طالبان واک ته رسېږي. نو پوهېږئ دلته دغه نظامونه مختلف نظامونه مات شول، ماتې وخوړه. مختلفو زبرځواکو هیوادونو وغوښتل چې جګړې ته ودانګي. دلته په افغانستان کې هغوی یې ماتې وخوړه. بالاخره دومره په میلیونهاو مصرف یې وکړ، تاوان یې وکړ، هغه ټول تاوان دوی پاتې شول. خو دا لامل څه و چې ولې دغه نظامونه باثباته پاتې نه شول او له منځه لاړل؟ راځئ اوس د دې په عواملو باندې غږېږو. لومړی او غټ عامل چې د هغه کورني اختلافات او قومي ویش دی. په دې کې ګورئ څو مسایل دي. افغانستان یو قومي متنوع هیواد دی چې پکې پښتانه، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن او نور قومونه ژوند کوي. دا تنوع که څه مدیریت شي قوت جوړېدلی شي، خو په عمل کې د قومي امتیاز نه برابرۍ ونډه او تبعیضي سیاستونه له امله دا یو کمزوری ټکی ګرځېدلی دی. ګورئ ښه دلته قومي ویش او کورني اختلافات منځته راځي. د دې ستر لامل دا دی، ګورئ زموږ په افغانستان کې بېلابېل قومونه اوسېږي، خو دلته چې واک هر یو قوم ته ورسېږي دوی کوشش کوي چې هماغه خپل قوم راجیګ کړي او دلته دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. همدغه موضوع ده چې دغه نظامونه تلپاتې نه پاتې کېږي. یو وایي چې مثلا پښتون وایي چې زما د واک ډېرې، هزاره وایي چې زما واک دې ډېرې. نو دویم لامل چې ده هغه ضعیفه دولتي ادارې او فساد دی. تاسې وګورئ ښه تر اوسه پورې ډېر نظامونه راغله په افغانستان کې، دا چې پایدار نه پاتې کېږي په دې خاطر چې د دوی دغه دولت د دوی دغه کړنلاره ډېره ضعیفه وي. په ادارو کې فساد ډېر زیات وي، اداري فساد ډېر زیات وي چې په همدې خاطر دغه نظامونه تر ډېره پورې ړنګ شول. بل لامل چې د هغه خارجي لاسوهنې دي. ګورئ افغانستان هېڅ کله په خپل واک کې پاتې نه شو. دلته په افغانستان کې چې کومې واکمنۍ وې، کوم نظامونه ول، دغه یو نظام هم په خپل حال پاتې نه شو. دې کې عموما خارجي هیوادونو لاسوهنه کوله. افغانستان د تاریخي جیوپولیټیک موقعیت له امله تل د بهرنیو قدرتونو د سیالۍ میدان پاتې شوی. دا هماغه چې انګلستان مثلا راځي جګړه کوي، روسیه راځي جګړه کوي، روس امریکا ماتي، امریکا روس ماتي. نو دغه لاسوهنو هم دغه نظامونه پرې نه ښودل چې په افغانستان کې پایداره پاتې شي. ګورئ ښه د انګریزانو، شوروي اتحاد، امریکا، ایران، پاکستان او نور هیوادونو لاسوهنې د داخلي نظامونو د کمزورتیا سبب شوي دي. اصلا زموږ دغه ګاونډي دی خدای لري، د ګاونډي هم تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې هیواد تر څو زموږ نظامونه د پایداره پاتې شي. تل یې هڅه کړې ده چې افغانستان د ویجاړ پاتې شي. بل د سیاسي فکر کمزوري او د ملت جوړونې نشتوالی. دلته چې هر نظام راغلی دی، هر نظام راغلی که هر چارواکی راغلی دی، په 80% دوی خپلو ځانونو ته کار کړی دی. دوی په ځای د دې چې دغه ملت جوړ کړي، د دوی دغه فکرونه جوړ کړي، د دوی په فکرونو کار نه دی شوی. نو بله خبره چې ده له تشدده ډک سیاسي انتقالات دي. اکثره نظامونه د انقلابي کودتایي یا نظامی بغاوتونو له لارې بدل شوي دي، نه د انتخاباتو یا قانوني لارو. دا ډول انتقالات تل د وینې، اقتصادي سقوط او اداري ګډوډۍ سره مل ول. ګورئ دا چې په افغانستان کې نظامونه په یو حال پاتې نه شو، په عواملو باندې موږ وغږېدو، خو دلته ګورئ دغه د نظامونو بدلون، دا چې اکثره نظامونه د کودتا په واسطه بدل شوي دي، ړنګ شوي دي او په ځای بل نظام راغلی دی. دلته ولس ډېرې قربانۍ ورکړي. دې هېواد
ډېره قرباني ورکړې ده. هماغه و چې دغه پرله پسې د نظامونو بدلون افغانستان له ستر زیان سره مخ کړه. دا چې زیانونه یې کوم دي راځئ په هغه باندې غږېږو. لومړی ګورئ اقتصادي سقوط. هر نوی نظام له سره پالیسي جوړوي، له مخکنیو پلانونو سره غړونه کوي او دا کار پانګوالو ته بې باوري پیدا کوي. د اوږدمهاله اقتصادي ستراتیژیو نشتوالی، د فساد خپرېدنه او غیر مؤثرو اصلاحاتو له امله د فقر، بېروزګارۍ او قیمتونو لوړوالی دوامداره شوی دی. دلته ګورئ اقتصادي سقوط، یعنې د افغانستان اقتصاد بیخي د سقوط سره مخ کړی دی. که موږ اوس هم وګورو ګڼ شمېر ځوانان دي چې وزګار دي، ډېرې کورنۍ د غرمې ډوډۍ چې وخوري نو شپې دپاره څه نه لري. دلته خو یو ستر زیان دا شو چې اقتصادي سقوط رامنځته شو. دویم علمي او انساني سرمایه له لاسه ورکول. موږ ګورئ د دغه نظامونو په پرله پسې بدلون کې تر ډېره پورې ډېر خلک، ډېر اشخاص، هغه وړ اشخاص چې زموږ د ټولنې نمایندګي کوله، هغوی پکې له منځه لاړل، ووژل شول. دلته ډېرې وژنې رامنځته شو، ډېرو میندو قربانۍ ورکړې. په همدې ترتیبه موږ د علم نه ډېر لرې پاتې شو. د زده کړې کچه زموږ تر ډېره پورې کمزورې ده. په څه خاطر؟ د همدغه د نظامونو د بدلون له وجې. دغه نظامونه بار بار بدل شول او دلته نو هغه تر ډېره پورې موږ دې ته پاتې نه شو چې موږ د مثلا تعلیم وکړو، زده کړې وکړو، د افغانستان ډېری برخه نفوذ دې زده کړې وکړي. بل بې باوري او رواني فشار. د نظامونو بدلون عموما که موږ او تاسو وګورو دا نو رواني فشار پیدا کوي، رواني ناروغۍ پیدا کوي او ځکه دا شمېر فشارونه یې په خلکو باندې بې باوري هم رامنځته کېږي. خلک دې ته زړه نه ښه چې داخل په افغانستان کې کار وکړي. هماغه تاسو وګورئ زموږ ګڼ شمېر هېوادوال کډوال شول، څوک پاکستان ته لاړل، څوک ایران ته لاړل، څوک نورو اروپایي هېوادونو لپاره لاړل. د کډوالۍ هغه سخت ژوند یې تېر کړ او تجربه یې کړ. هماغه و چې هلته دغه هېوادونو لخوا په دې افغانانو باندې ظلم وشو، دوی وټکول شول، دوی په لارو کې ووژل شول. حتی دا چې اکثره ځوانان په اوبو کې ماهیانو وخوړل. په څه خاطر؟ دا همدغه بې باوري وه چې تر څو په افغانستان کې نظام منظم نه پاتې کېږي، کارونه د سقوط سره مخ کېږي، هغوی مجبوره کېږي چې لاړ شي. بل سیاست ته د خلکو ناباوري د ډېرو نظامونو د سقوط اصلي لامل همدا ده چې خلک له نظامونو بې باور شي او مشروعیت لاړ شي. دا بې باوري د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او انتخاباتي پروسسو مشروعیت ته زیان اړوي. پنځم، نړیوال حیثیت ته ضربه. هر وار د نظامونو بدلون نړیوالو ته دا پیغام ورکړی چې افغانستان یو بې ثباته هېواد دی. دا حالت د نړیوالو پانګوالو، مرسته کوونکو او متحدینو باور خراب کړی دی چې زموږ هېواد تر اوسه پورې همدغسې پاتې کېږي. نوره نړۍ که موږ وګورو ورځ تر بلې ترقي کوي، خو موږ تر اوسه پورې یو نوښت چې په نوره نړۍ کې کېږي او د هغې نوښت نه موږ خبرېږو، موږ ورته تر کلونو پورې حیران پاتې یو. هر کال موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختګ ته حیرانه پاتې کېږو. په څه خاطر؟ په همدې خاطر چې موږ پخپله له ټکنالوژۍ هم لرې پاتې شو، له پرمختګ هم لرې پاتې شو. لامل یې څه و؟ لامل یې یوازې همدغه د نظامونو باثباته نه پاتې کېدل و. نو بالاخره خدای دې وکړي چې هغه ورځ راشي چې په افغانستان کې د یو نظام تر پایه پورې پاتې شي او هېواد مو د آبادۍ پر لورې لاړ شي او له دې وضعیته نور ووځو. نو ډېره مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیده. انشاءالله موږ بېرته له یو بل بحث سره ډېر ژر راګرځو.